بسم الله الرحمن الرحیم. نن زما خبرې یو څه خواشینونکې دي. د امریکا په پوځي تیاره کې یوې افغانې میرمنې خپله ماشومه نړۍ ته راوړله. میرمنه ملامته نه ده، هغه چې ماشوم پیدا کیږي هغې کې د میرمنې هېڅ کوم رول نه ده. اصلا کوم رول نشي لوبولی چې څه وخت پیدا شي څه وخت پیدا نشي. خو یو کار دی کولی شو چې میړه یا ورور یا هر څوک چې ورسره ورته ویلي وای چې نه صاحبه زه نه ځم، زه دې کور کې پاتې کېږم ځکه زما د ماشوم د پیدا کېدو اخر شپې ورځې دي او دا امکان نه لري چې زه لاړ شم. خو په هرو بدبختۍ وي ځان ایرپورټ ته رسولی، ایرپورټ کې په شپو شپو منتظر، نن له ایرپورټ نه شاید جګ سوي اوسي یا پرون، نو چې کله امریکا ته رسېدل په پوځي تیاره کې په هوا کې ماشوم نړۍ ته راغلی. میرمن او ماشوم ښه دي، خدای دې ورته ښه ژوند ورکړي، ماشوم یې د ښه او سوکاله راتلونکي په هیله باندې. دا موضوع د شرم خبره هم ده، خو په هر صورت دا شرم یوازې د ښځو په خو کې نه ده چې موږ او تاسو ټول شرم چې ښځه یو غلط کار وکړي وایي دا شرم ده که نرې کوي، شرم نه ده. شرم د ښځو په خو کې نه ده چې موږ تر هغوی پورې شرم تړلی چې ښځه شرم ده او نر شرم نه ده. شرم دا نه ده چې د ښځې ماشوم پیدا سي، دا طبیعي ده، په ټوله نړۍ کې پیدا کیږي چې کله یو وخت ورسېږي هغه کور وي که روغتون وي که بیرون وي که داخلي که هر ځای کې که موټر کې ماشوم پیدا کیږي او هغې کې میرمن کوم رول نه لري او دا بیخي طبیعي خبره ده. د شرم خبره دغه ده چې موږ ولې دومره سپک خلک یو، موږ ولې دومره ذلیل او بدبخت خلک یو، موږ ولې دومره پست او وروسته پاتې خلک یو چې دومره تهدید هم راته نشته ده، دومره بدبختیو سره هم نه یو مخ، کورونه هم نه دي چور سوي، کورونه هم نه دي وران سوي، بمباري هم نه ده روانه، جګړه هم نه ده روانه، چا را باندې ظلم هم نه ده کړی، په میرمنو په خویندو میندو جنسي تیري هم نه دي سوي، داسې کوم بل وحشت سره موږ هم نه یو مخ سوي، ټول راغلي یو، کورونه پرېښي دي، د ایرپورټ مخکې ناست یو او هلته امریکایان موږ ته د خنزیر ساسچ راچوي، د هغه د خوږ د غوښې نه دي، موږ هملته ناست یو همغه خورو، هغه خورو او هغې ته ناست یو چې موږ تیارو کې جګ کړي، تیارې پسې منډې وهو، د تیارې په وزر کینو، د تیارې په سر کینو، تیارو پورې ځان نښلو، تیارو نه غورځېږو. ولې موږ دومره بدبخته رذیل او پس خلک یو؟ ولې اخر کیسه څه ده؟ تعلیم موږ هم کړی، ټکنالوژي نه موږ هم خبر یو، نړۍ هم لیدلې ده، نړۍ نه خبر یو، بالخصوص دغه کسان چې د ایرپورټ مخکې ناست دي دغو ټولو تعلیم کړی ده، ټول په خبره پوهېږي. دی کې یو هم کلیوال نشته، کلیوال تر دې ځایه بیخي ځان نه رارسي، کلیوال دومره غیرتي خلک هم دي چې ولاکه داسې بدبختیو بې شرمیو ته ځان هم ورکړي، ولاکه خپله ښځه چې مړ شي له کوره یې راوباسي او بدبختیو ته یې کښېنوي. دا هغه ټول چې ځان ورته عصري ښکارېده، ځان ورته موډرن ښکارېده، د ښار خلک چې په کلیوالو پورې به یې خندلې راغلي دلته ناست دي. یوه خو لا ویډیو کې مې ولیدله څادرې غاړه کې سپیکداره خوله یخې ده او راولګیا ده، ویې ما ډېر فکر وکړو چې زه په افغانستان کې څه وکړم، هېڅ هم نشم کولی، ما ته اروپا ښه ده. ولې اروپا د عادي کور ده څه؟ تا ته اروپا ښه ده. خو په هر صورت دومره بې شرمۍ او بدبختیو ته ځان ورکړی دا میرمنې، خو په هر صورت په افغانستان کې خو د نرانو خبر چلیږي، تر یو حده پورې د نرانو خبر کیږي چې یاره دغلته کښېنئ میرمنې منئ. دا نران چې ځان ته غیرتي وایي، ځان ته یې کاکا ویلي و، لنډغرو وخت کې یو پیسه به یې ښکته یو بره وه، دا لوچکیانې او دوسیانې سې کولې، دی دا غیرت څه سو؟ طالب خو ولاکه دی وژلي، طالب خو ولاکه دی تهدید کړي، طالب خو ولاکه دی تکنځلي کړي، د دوی دغه غیرت څه شو، ابرو څه شوله، عزت څه شو، حیا څه شوله، افغانیت څه شو، اسلامیت څه شو؟ دی چې د اسلام نارې وهلې، د اسلام شوارې ورکو، د افغانیت شوارې ورکو، د غیرت شوارې ورکو، څه نن؟ ولې خاورو سره خاورې سه؟ ولې دومره ذلیله سلو؟ ته سبا په کوم سترګو ځي امریکا کې وایې چې ولا موږ د تمدن خلک یو، موږ هم له تمدن نه راغلي یو، که سبا تا څوک هلته وایي چې ته یو وروسته پاتې انسان یې، ته یو جاهل خر انسان یې، بیخي د هغه انسانانو کیسه هم نه کې خرو سره دې ودرئ هم کمه ده. ته به ورته چی وایي چې زه له کوم تمدن نه راغلی یم، زه له کوم فرهنګ نه راغلی یم، زه له کوم ملیت نه راغلی یم، زه له کوم هیواد نه راغلی یم. ستا فرهنګ، ستا تمدن، ستا هر څه هغوی نن ولیدل. امریکایي دومره ویډیو نه ده کړې لکه څومره چې ستا خپل افغان کړې په سوشل میډیا کې خپره کړې ده. اوس خو انټرنیټي دنیا ده، چې هغلته چنګ وسي، امریکا، کاناډا، استرالیا، اروپا،
انتارکتیکا چې هغه یخوهل انسانان پکې نه اوسېږي هلته به هم دا خبر رسېږي. ستا هره ذره پاس د سټلایټ نه کنټرول کېږي. ستا هر قدم چې تی داسې اخلې که داسې اخلې پاس سټلایټ نه د هغې ټول کنټرولوي ګوري. دا تا ته هم معلومه ده. ښه چې وینې دومره بدبختیو سره مخ کېږي، دومره رذالت سره مخ کېږي، دومره سختو سره مخ کېږي، تو خدای چې دا اروپا هم دومره خوږه ده. دغه څوک کورنۍ چې په اروپا کې دی درته ویلي چې راسې اروپا هم دومره خوږه ده. تاسو د کار بې غیرت هستئ، څوک چې کار نشته، ټولو دغه دفترو کې چې کابل کار کوه خوی خوی ګرځېدل. څه شول هغه طالب خو اوس هم نارې وایي چې راسئ کار وکوئ. زه دغلته بیا هم وایم زه د طالب طرفدار نه یم، نه د طالب دا ډېر قوانین زما خوښ دي. زه اساسي قانون ته ژمن یم، زه د افغانستان ملي بیرغ ته ژمن یم، زه افغانستان ته ژمن یم. زه نه امارات منم، نه امارات پیژنم، نه سپین بیرغ منم، نه پیژنم، نه ماته فرق کوي. خو دا چې اوس په زور راغلی دی چې هر څه غواړي کولی شي. ځکه هلته هم ورشي زه مخالف یم، زه ورته دغه قوانینو سره مخالف یم. زه په افغانستان کې نه اوسېږم دمګړی، دا خبره ټولو ته معلومه ده. زه افغانستان ته ژمن یم او موږ ټول باید افغانستان ته ژمن پاتې سو. هغه چې په اروپا کې دي مخکې راغلي خو صحیح ده راغلي. دوهم هغه چې په اروپا کې اوسېدل افغانستان ته تللي اوس هلته بند پاتې دي، هغوی حق ده چې راوځي او دغه ملکونه مسؤلیت لري چې روي به یې. ځکه دوی دلته ځان ته داسې قوانین لري وایي چې کله زموږ د هېواد یا واتبه یا زموږ د هېواد اسناد چې ولري په کوم بل ملک په سختو شرایطو کې بند پاتې شي، نو موږ مجبور مکلف یو چې هغه راوباسو له هغو شرایطو نه او دې هېواد ته یې راوړو. ښه د دغو کسانو لپاره خو دا خلک مجبوري مکلف دي، که اروپا ده، که امریکا ده، کاناډا ده، که استرالیا ده. دا شو یو بخش چې خلک راباسي. دوم بخش دا ده چې دوی اعلانونه وکول چې موږ 1000 10,000 20,000 1 لک هر څومره کسان چې هر هېواد اعلان وکړو موږ یې راغواړو. دې کې اولیت هغه څوک لري چا چې وایي له موږ سره کار کړی، لکه مثال د دې پوځونه چې هلته وایي ترجمان په حیث، د کاریګر په حیث، د اشپز په حیث، د قراردادي په حیث، هر څه کار چې ورسره کړی هغوی ته اولیت ورکړی، اول هغوی راغواړي. هغوی هلته ایمیل ادرسونه ورکړي، نمبر یې ورکړي، تماس ورسره خلک نیسي، هغوی ته بیرته ایمیل کوي، ټیکټ هر څه ورته فکس کوي، هر څه ورته ایمیل کې لیږي او هغه د ایمیل په ذریعه باندې ایرپورټ ته ځي، هلته یې ښیي، هغه ځای نه بیا وتلی شي. دغه تاسې چې ناست هستئ د اروپایي اتحادیه یا دا نورو اعلان کړی چې موږ دغه کسان جګو، تاسو هلته اپلای وکوئ، زنګونه ووهئ، خبرې وکوئ، کورو کې مېرمنې کېنوئ، ماشومان هم کورو کېنوئ، دغه سختې بختې بدبختیانې مه تېروئ. که دغه د امریکا یا طالب یو دم رښتیا هم اعصاب خراب سي او در باندې راتاو کي، نو کم رذالت او کمې بدبختۍ ته به ورسېږي. هېواد کې خاص هم وینئ چې وضعیت کړکېچن ده، جنګ روان ده، هلته لنډغر لګیا دي جنګ ته لمن بیرته وهي، هلته هغه نور بې غیرتان تللي پاکستان ته تښتېدلي وو، په همغه اوله ورځ پاکستان سره خبرې وکړل چې موږ په کوم قیمت اخلي. داسې ولسمشر د وینو د بهېدلو مخه ونیوله، جګړه یې ونه کوله، نر کار یې وکړو، هېواد کې وینې تویې نه سولې. خو دا نور خو بیا هم تللي وو چې زموږ نه مور په کوم قیمت باندې اخلي چې موږ در باندې خرڅ کړو، موږ سره موږ ته پیسې راکړي، موږ ستا لپاره څه وکړو. پاکستان ورته سپي اهمیت هم ورنه کړه، ځکه ولسمشر چې ده په سیاست کې پاکستان او امریکا ته داسې یو عجیبه غریبه ماته ورکړله، ایران ته هم ورسره، ځکه هغوی غوښتل چې په افغانستان کې جګړه وشي، داسې جګړه وشي چې وینې تویې سي، خونې ټولې ړنګې سي، کابل وران سي، نور ښارونه وران سي. دغه 20 کالو کې دا هېواد په وینو په سختو په بختو باندې آباد شوی، یو نیم کور پکې لیدلی سي، هغه ویراني لږ ختمه شوې ده. ولې بیرته ځان هغو ځایونو هغه وختونو ته ستنوئ؟ ولې ځانونه هغو حالات ته ورکوئ چې حالم له سپي به ترسي، کوڅه په کوڅه وګرځئ؟ ولې خپلې خویندې میندې دې ته پرېږدئ چې په پاکستان کې خرڅې سي، هلته دومره مجبورې سي چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره چا نه سوال وکړي، هغه د جنسي خواهشاتو هیله وکړي پیسو په بدل کې. هغه مور او خور مجبورې، ځکه هغه د یو ماشوم لپاره باید ډوډۍ پیدا کړي، هغه هر کار کوي د دې لپاره. زه دې خبره کې مېرمن بیخي ملامتوم، نر خو بې غیرتې ماشومان پرېږدي لاړ سي یا مردار سي یا بل څه پې وځي، هغه ښځې بېچاره د ټولې سختې بختې پاتې سي. هغه چې له هرې لارې نه یې دې ماشوم ته به ډوډۍ پیدا کوي، هغه نه سي لیدلی چې ماشوم یې وږی اوسي یا ماشوم یې له ولږې مړ سي. هغه یوه مېرمن د زړه ډېر نرم ده. نران ولې؟ نو ولسمشر د دې مخه ونیوله چې ستاسو خویندې میندې سبا په ایران او په پنجاب کې لیلام اوسي، هغې مخه یې ونیوله. ستاسو خویندې میندې بدبختۍ او سختو ته ځایونه نه ورکړي، د هغې مخه یې ونیوله. تاسو بې کوره سئ، کورونه وران سي، کورونه لوټ سي، تالا سي، ځایونه ونیول سي، چور سي، تاسې سوال ته کښېنئ، د هغې مخه یې ونیوله، جګړه یې ونه کوله. له هېواد نه د یو څو ورځو لپاره تلی ده، لرې نه ده تلی، یو سمندر مابین کې د دوبۍ ته تلی، بېرته به راشي. تاسې ولې دومره ذلیله سوئ؟
بیا طالبان سره راغلي هغوی هم اوس جګړه نه کوي، نارې وهي چې و خلکو راسئ خپلو کارو دوام ورکوي، میرمنو ته وایي خپلو کارو ته لاړ شئ، سړیو ته وایي خپلو کارو ته لاړ شئ، عسکرو ته وایي موږ بیرته شورا جوړو سیستم منظم کوو، بیرته همدغو لیکو ته راسئ، د پوځ لیکو ته راسئ. اوس غل نسته ده. پخوا به هم نارې وهلې چې وطن کې امنیت نسته او غله دي او مرګ ده او قتل ده. اوس هېڅ شي هم نسته ده، نه غل شته ده، نه څوک سلا ګرځولی شي، نه څوک بې ځایه وژلی شي، نه هدفي وژنې شته ده، هر څه ارام ارامي ده. دا یو شعر به هم زمزمه کوه چې وچه ډوډۍ دې وي خو سوله دې وي، په سر که چت نه وي خو نه دي خیر د سوله دې وي. دغه د سوله خو راغلله. ما زه بیا هم درته وایم زه طالب طرفدار نه یم، خو که جګړه نه کېږي او د افغانستان او د افغانانو د وینو بهېدلو مخه نیول کېږي، طالب څه چې خر هم راسي زه ورسره حکومت منم او وایم چې د افغانانو وینه دې ودرېږي، کښېنه ځئ ته حکومت کې کښېنه، خو د افغانانو وینه دې ودرېږي، افغانان دې مړه نه سي، افغانان دې بې کوره نه سي، افغان ماشومان دې بدبخته نه سي، بې پلار او بې موره دې نه سي. نو مه کوئ دغه سپیتوب او دغه ضلالت ته ځان مه ورکوئ، دغه بدبختۍ او بې غیرتیو ته ځان مه ورکوئ، دغه ریشخندونه په ځان مه وهئ، په کورنیو مه وهئ، دغه نړیوالو ته نور افغانان مه شرموئ. ولسمشر تاسو ته ګوره ویلي وو، دا خبره زما د ولسمشر بیخي له یاده نه وځي، زما دا ذهن کې همداسې تاویږي، وایي ګورئ زما سیالانو ته ما مه شرموئ که نه خپله به وشرمېږئ. هم لیده نن د ولسمشر دا خبره ګوره ډېره پخه خبره وه، خو وروسته به پرې ماغزه خلاص شي. تاسو ولسمشر په نړۍ کې سپکوه، په هر ځای کې د ولسمشر بد ویلې، نارې هم وهلې چې غني فاشست ده، غني دا ده، غني هغه ده، هغه چنګ سترګه چې په انګلند کې جګېده چغې وهلې چې ته غلې ته څه راسه ته بې غیرته بې وجدانه اوس وګوره نه وګوره اوس خور دې د امریکا په تیاره کې ماشوم پیدا کړ، زه خور نه ملامتوم، ته بې وجدانه بې غیرته. خو په هر صورت دغه ولسمشر چې دا خبره کړې وه ما هغه څو ویلې وای ما مه شرموئ که نه خپله به وشرمېږئ. اوس وګورئ دنیا کې څه حال ده، خلک دلته در پورې خاندي. زه درته یو ډکی مثال درکړم، زما د کار ځای کې ما د ملګرو پام نه و، فکر نه و، زه خو ولاړم، دی خو خپلو کې سره خبرې کولې، وایي دا خلک او دا ملک به نه جوړېږي، وایي دا دوی 20 کاله وایي امریکا ورته پرته وه، ناټو ورسره پرته وه، دوی یې لږ انسانان کړي، وایي څنګه ترې راووتل بېرته لکه ځناور وایي شروع شول. نو دغه کارونه مه کوئ، دغه جګړه بس کوئ، دغه کور وطن بس کوئ، کښېنئ کورو کې کښېنئ، آرام کښېنئ، خپل عزت لپاره، د بل عزت لپاره. که په تاسو خپل عزت ګرانئ خیر ده، د افغانستان د عزت لپاره، د افغانستان د غرور لپاره، د افغانانو د خبرو لپاره چې موږ د نړۍ یو قدرت هم نه یو مات کړي، موږ غیرتي یو، موږ داسې یو، موږ هسې یو. دغه د خپلو د ښځو د ضلالت لپاره، د خپلو ښځو د بدبختیو لپاره، د خپل ځان د بدبختیو لپاره دغه خدای ته وګورئ، بس یې کوئ او قرار په کورو کې کښېنئ، کومه مزدوري او غریبي چې کوله همغې ته دوام ورکوئ. خیر ده یو وخت ډوډۍ کمه وخورئ خو په عزت یې وخورئ، په دومره بې عزتۍ باندې هېڅ څه نه ارزي. دغې نه مرګ بهتره ده. که زه د کابل د امنیت رئیس وایم، ما به دغه ټولې ډلې اوس جمع کړې وي، دا درته مخامخ وایم، دغه ټولې ډلې به مې داسې جمع کړې وي، ټولې مې کورو کې کونولې وي. خدای دې چې امریکانو سره یو تماس ونیسئ، همداسې یو موټر کې ورسئ، خدای دې کسې له امریکا نه امریکا ورپسې واوړئ. خو ولې کورو کې کښېنئ، نظم منظم وساتئ، موږ مه شرموئ، نړۍ مه شرموئ. په هر صورت خدای وکړي دا خبرې در باندې بدې ونه لګېږي، خو دغه کارونه وکوئ چې موږ هم مه شرموئ، ځان هم مه شرموئ. مننه. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. د راتلونکو نوو خبرو لپاره به موږ حتما کوشش وکړو چې تاسو سره خبرې شریکې کړو، او هیله ده چې افغانان نه شرموئ، ځان هم مه شرموئ. ښه ورځ، د خدای په امان.